اور دي شي د هر واکدار پسې جامې دا شتمن وطن او تاریخي جامې خپلو طوافونو ته خپه یمه نشته د اختر کې د کعبې جامې سلامونه خوږو ستړي مه شئ څنګه چې تاسو ته پته ده افغانستان ته راغلي یو بیا دا وخت جلال آباد کې یو جلال آباد کې بیا مملې باغ کې یو راسره سحرګل سحر صاحب دی هرې پیر ته چې موږ رازونو دا موږ ته لاس په نامه باندې ولاړ زموږ خدمت ته تیر ځل د دوی خپرونه موږ ریکارډ کړې وه خو چونکې هغه میموري کارډ کې څه مسله راغله زموږ نه ضایع شوي وه ډېر سخت خفه وو ورپسې بیا مې سهارګل ته هم ووې چې دغسې چل دی وایي هېڅ خبره نشته خدای مو بیا راوله په دې باندې به ملاقات وشو دغه اوس بیا هم راغلي یو دغه مملې باغ کې یو نو غوښتل مې د نه څه شعرونه ریکارډ کړو نو راځئ دوی سره یو دوه خبرې کوو او بیا شعرونه ترې ناولو ښه سهاره خپرونه کې ستړي مه شي درته وایو په خیر راغلی په خیر راغلی درمان صاحب هر کله راشئ یاره نو د خوشحالۍ احساس نه شم کوی چې تاسې کله دلته راشئ او بیا زمونږ جونګړې ته راشئ یاره مونږ ډېر زیات خوشحالېږو په هر صورت تاسو ته هرکلی وایم او بالخصوص د کمرې تر شا انور خیال صاحب دی هر وخت دی راشي ستاسې سره بل نوی مېلمه چې راغلی دی امیر بېقرار صاحب نو هغوی ته هم ښه راغلاست وایو هر کله دی راشي او خوشحاله یم چې دلته راغلو بیا تاسو مې د دې مملې باغ ته راوړئ او دغه منظرې نه به هم خوند والو او زه به هم یو څو شعرونه درته ووایم چې ښه شعرونه اورو سهار صاحب خو تاسو ما ته خپله مکمل تاسو چې کوم دی کې کور دی ساحه چې کومه ده نو د هغې مکمل دغه راته خپله پته ووایه بیا ورپسې شعرونه ریکارډ کوو ښه زه به درته داسې ووایم چې مونږ خو اصلا یو د شیرزاد ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ فی الحال د سخرود ولسوالۍ مربوط په سیاه فامیلو کې اوسېږو او کورونه مو هلته دي او نو نن تاسې وکتو چې هغې ځای نه راغلو د خوږیاڼو ولسوالۍ نه د مملې باغ په ساحه کې اوس ولاړ فی الحال د تاسو موږ ته څه اورئ اوس ړومبې زه به درته داسې ووایم درمان صاحب چې یو دوه شعر دي وایي چې چا زندګي کړه صداقت کې تیره چا په پوره منافقت کې تیره او ماښام مې مور راته دعا وکړله شپه مې کړه ټوله په جنت کې تیره یو بل غزل به درته ووایم درمان صاحب چې ډالۍ دی ټولو کتونکو ته ستاسې د پیج نه چې څومره مینهوال ستاسې زما د اوسنۍ ویډیو ګوري ټولو ته ډالۍ وي چې وایي هر څوک په ګټه د خپل ځان جوړ شوي مطلب پرسته انسانان جوړ شوي او هغه چې ما به رویبارۍ ته لیږل راته همغه رقیبان جوړ شوي او خلقو مارانو نه یاران جوړ کړه مونږ له یارانو نه ماران جوړ شوي او پیسه دې ورکه شي د دې په وجه پیسه دې ورکه شي د دې په وجه او خپلو کې ورونه دشمنان جوړ شوي او داسې ایمان خو د خدای نه راکوي څنګه چې نن مسلمانان جوړ شوي او سهار اذان به ترېنه څنګه ژغوري محافظین د قاتلان جوړ شوي ډېر ښه دی او درمان صاحب یو بل غزل دی ارشاد چې سرلی کې دی غریبۍ وګرځېدمه لور په لور غریبۍ چا را سره ونه کړو پور غریبۍ او تا چې زما لمنه ونیوله رانه جدا شو سکر اور غریبۍ او دا ستا په وجه هر چا پرېښودمه راته هر ځای کېږي پیغور غریبۍ او چې ستا څپېړې چا خوړلي په مخ نه شي د کلي نه د کور غریبۍ او تا د عربو مزدورۍ ته اړ کړه ښکلي ځوانان سوځي په اور غریبۍ او یو بیت پکې داسې دی چې هغو یارانو هم یوازې پرېښوم هغه یارانو هم یوازې پرېښوم د چا چې هم د سترګو تور غریبۍ او ستا باوجودم دواړو پرې نه ښودم یوه مې مور د بله خور غریبۍ درمان صاحب ستا باوجودم دواړو پرې نه ښودم یوه مې خور ده بله مور غریبۍ او چې د کمسلو ته محتاجه کړمه درنه په دې مې شو زړه تور غریبۍ او په زړه کې زور دی د سحر ختم کړو نه شو د شرنګ او نه د شور غریبۍ ډېر ښه دی درمان صاحب ارشاد یو غزل دی مور ته ډالۍ دی چې ارشاد بغیر له تا زندګي توره تیاره مورې زما زندګي توره تیاره او په تګ د ټولې رڼاګانې مړې شوې شوه په رښتیا زندګي توره تیاره او پښتونه
ته که اتفاق ونه کړې پښتونه ستا زندګي توره تیاره او یو چا د مینې یار بایللی جاړي شوه د یو چا زندګي توره تیاره او څه مې په خپله د قسمت برخه وه څه مې کړه تا زندګي توره تیاره او تر څو چې وي په پښتنو تشدد په پښتونخوا زندګي توره تیاره او سهار رب ته د سجدې ډېرې کړي چې وي د چا زندګي توره تیاره ډېر ښه ډېر ښه یو کلام بل مو ووایه راته یو کلام به درته بل ووایمه درمان صاحب لکه ګلونه د سپرلي ښکلي دي ټولې خبرې د لالي ښکلي دي او خلقت د ټول انسانیت ښایسته دی خو پښتانه پکې بیخي ښکلي دي دا سر نه بیا ووایه دا ټول شعرونه مننه درمان صاحب لکه ګلونه د سپرلي ښکلي دي ټولې خبرې د لالي ښکلي دي او خلقت د ټول انسانیت ښایسته دی خو پښتانه پکې بیخي ښکلي دي او یو یې زلفان خواره واره پراته دي بل یې دا سره سره اننګي ښکلي دي او زما لاسونه زولنو ته جوړ دي ستا مړوندونو کې بنګړي ښکلي دي او سهار چې پاڅې خوبولې هم وي څه د یار سترګې قدرتي ښکلي دي ډېر ښه دی درمان صاحب دغه یو غزل دی چې په حساب تازه مې لیکلی وی تر څو چې سره یو نه کړئ لاسونه پښتنو تر څو چې سره یو نه کړو لاسونه پښتنو پراته به مو وي ځای پر ځای لاشونه پښتنو او بلا چې د نفاق تر څو زمونږ په منځ کې ګرځي وریږي به مو کور په کور غمونه پښتنو او آفت دی صرف مونږ پښتنو له دی راغلی آفت دی صرف مونږ پښتنو ته دی راغلی وجود نه مې غوڅ شوي اندامونه پښتنو او دنیا د سر سړي د سر په بیه باندې ساتي زمونږ نه یو وړي د سر سرونه پښتنو او سهاره چې دا څنګه مو د سر سړي روان دي قتلیږي به مو داسې ارمانونه پښتنو ډېر ښه دا و هلکانو سهارګل سهار صاحب تاسو واورېدو او راځئ چې زه یو بل شاعر پسې روان یو ښه څو منټو شو